الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلموهم نحن نعلموهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخروا سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. تفسیر شریف بیان کی د دغه رکوع مبارک په شان کې چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک مبعوث په نبوت سره سو دی د 40 کال و ګرد عمر د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک 30 کال دی. هغه د ابجد په حساب کې راوړی دی وای عمرې نبی سج سن پر 80 دی جم پر 3 دی دا د ابجد په حساب علي پر 1 بیا پر 2 جم پر 3 دال پر 4 هي پر 15 او پر 6 دا د سفاری شریف د اخر چې سفاره الحمدلله ترشیر په دازه کې دا ابجد راوړی دی وای عمرې نبی سج یعنی 30 نبوت اشراکج نبوت 23 کال کا پر شل دی جم پر 3 دی 23 کال نبوت دی. فی المکة یا و فی المدینة یاج فمکه شریف کی 11 کال فمدینه منوره کی 14 کال داشت انشاءالله فی المکة مدینة یا و فی المکة یاج معنا 14 کاله یو ځای تیر کړی دی 11 کاله په دا مکه او مدینه کې ګوادا 23 کاله د نبوت رسېږي. اوس نو دا بعضې عمر قبل الهجرت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت نه دی او بعض عمر بیا بعد الهجرت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام بیا هجرت کړی. نو تفسیر شریف بیان کی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث په نبوت سره سو په مکه مکرمه کې بیا د سره بعضې کسانو مبایعت وکړي. مبایعت معنا داسې یو پټ مجلس و مشوره قول و وعده یې ورسره وکړله چې موږ ستا سره ستا د دغه کلام و کلمې چې ته وایې او ته راتګ په کړی دي موږ د دې کومک و نصرت ورسره کوو. هغه ته صحابي وایي ځکه صحابي هغه څوک دی کتابي تعریف یې داسې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلی ایمان یې پر راوړی او پر دغه ایمان باندې پسې در مرګه رسېدلی یعنې بیا نه واوړي وینې نو صحبت د رسول الله سره راغلی وي ایمان یې پر راوړي
پر دې ایمان یې دوام وکړي همیشهتوب. اوس دغه خو منافقانو هم ایمان پر راوړلی یار، خو نه یې وکړي، دا منافق سو ولاړ دی. صحابي نو بیا هغه څوک دی چې ایمان یې پر راوړی دی او پر دغه ایمان باندې پسې دوامداره سوی دی او بیا پر دغه ایمان باندې پسې مړ سوی دی. وینې نو ژوند پر ایمان، مرګ پر ایمان. دغه نو صحبت سو دې ته صحابي وایي. د دغه روی پروردګار موږ ټولو مسلمانانو ته وایي چې ولا تموتن الا وانتم مسلمون، چې اسلام دې راوړي، ژوند پر اسلام تېر که، مرګ پر اسلام پیدا که. یعنې در مرګه دا اسلام وساته نو به دې مرګ پر اسلام باندې راشي. کما تعیشون تموتون وکما تموتون تبعثون. رسول الله ول پر هر شي چې د زندگی و پر هغه به مرې، چې پر هر شي مړ سولې پر هغه به راپورته کېږي. د دې دپاره راغلي دي داسې په تایید کې چې صحابه کرام روان دي حج له ځي، تلبیه یې په خوله کې ده، احرامونه یې تړلي دي. یو صحابي وفات شو، نبي علیه الصلاة وسلام یې ملګری دی، بیا یې د صحابه ورته وویل چې دا سر یې مه ورپټوئ، هغه د محرم سړي خو نو سر لڅي نو، ول دا سر یې مه ورپټوئ، په قبر کې لڅ سر کښېږدئ. دوی ورته ولې یا رسول الله؟ ول دوی خو پر دا تلبیه مړ دی، دوی خو پر دې احرام مړ دی، پروردګار یې پر دغه تلبیه او احرام په ورځ د قیامت راپورته کوي. نو ښه دی چې سر یې لڅ ولاړ. دغه هغه حدیث مضمون دی چې کما تعیشون تموتون، چې پر هر شي باندې دې ګزاره و زندګي و پر هغه به مرې، او پر هر شي چې مړ سولې پر هغه به دې بیا خدای راپورته کوي و راپرځي. هغه نو ستا کار دی چې په کارو کې کم کار ښه کار بولې، هغه د ځان دپاره کار وګرځوه. کم کسب ښه کسب بولې، هغه د ځان دپاره کسب وګرځوه. چې مرګ دې پر هغه ښه کار، پر ښه خاصیت، پر ښه طاعت، پر ښه عبادت باندې وکړل شي، خدا به دې دغه شی راپورته کوي. دا معنا ده. ښه دغه صحابه چې د نبي علیه الصلاة وسلام سره مبایعت ایمان اسلام وکړي، تفسیر شریف وایي فعدا علیهم کفار قریش فظلموهم لیردوهم الی ما کانوا علیه. په دغه مسلمانانو چې هغه خپل قریبان کافران خبر سوله، داسې شکنجو، داسې زولنو، داسې زیرخانو کې ور واچوله چې ول ستا څه خیال دی؟ زه ژوندی یم، ته اسلام راته کوې؟ نه دې زما لار خوښه ده، نه دې زما د پلار لار خوښه ده، نه دې زما د نیکه و د ورنیکه و د ترنیکه لار خوښه ده، نه دې دا 360 بوتان چې په مکه شریف کې پراته دي په دې کې دې یو نه دی خوښ. ته بیا اوس په دې نوې دعوا پسې سولې؟ یا ولوله چې په تا د غره جرګې رانوړم پرېږدي. خدا کښته پر دې صحابو باندې د خپلو قریبانو داسې ظلمونه کوله چې هغه د برداشت نه و. ته یې به وا څنګه؟ تفسیر شریف وایي دا کاکونه چې موږ په خو خوا ډبرې یار تودي کړو، باره نو اوړه باندې راوه بیا ورته کښېږدو، نو باره لاندې باندې پوخ سي لکه د تناره ډوډۍ نه دی سي. که دغه یې سره ډبره پکې ونغاړي نو خو هغه په وړو پورې وموښتله نو خو بیا نه کېږي. نو دا دغه ډبرې بیا وایي داسې په اور تودولې، د دوی پر بدنو بیا داسې سړولې، هغه به داسې یو تور دوزه اره یې په بدن داسې نه و چې عماج تکلیف یې ورکوي، داسې وکړي. مګر دوی پر هغه سربیره باندې د احد احد نارې ورته وهلې چې خدای یو دی، خدای یو دی. بس داسې پروردګار دا زړونه و د عقیدې و ایمانونه صفا کړلی وینې، داسې یې په لاس ورکړي. نو بیا د دوی په زیرېدو خو نبي علیه الصلاة وسلام هم ډېر سخت زیرېدی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویله ول خلکو زه خو د خدای پیغمبر یم، د خدای بې اذنه و بې اجازې یو قدم نسم اخیستلی، هیڅ نسم کولی، او زه ته اجازه در کوم تاسې ولاړ سئ د دې وطنه څه هجرت وکړئ.
دا خپل اسلام د ځان سره پټ وساتي بل وطن ته ولاړ سي نو بیا دغه و چې دغه صحابه تفسیر شریف بیان کوي وای اتیا کسه وه د رجب د خدای تعالی میاشت وه او 5 کال د نبوت ته رسول الله ویاندې ګورې خو مال پر 40 کاله دی نبي سنو پر 45 باندې چې 5 کال د نبوت سي دغه کسان ته اجازه د هجرت ورکول سوله دا د حبش علاقې ته ولاړل د هغه حبشو باچا په دغه وخت کې نجاشي باچا چې بیا هغه نجاشي باچا هم ایمان راوړي په دا وخت خو لا کافر دی ویني بیا ایمان راوړي بیا داسې مؤمن ځینې جوړیږي چې دی بیا مري دا نجاشي باچا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر سو چې نجاشي مړ دی د دغه مدینې څخه د هجرت بعد رسول الله بیا لمونځ ورکوي دا غیبانه لمونځ یو رسول الله کړی دی بل څوک یې نشي ورکولی خبر مو سر خلاصېږي که پاچا مړ شي که اغا مړ شي که ملا مړ شي که ګدا مړ شي که پیر مړ شي که فقیر مړ شي غیبانه لمونځ څوک نشي ورکولی چې هغه نشته په لمانځه باندې دلیل یو نجاشي باچا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خدا د خصوصیات و شخصیت دی بلکې وای دا د معجزه ده چې هر ځای د نجاشي جنازه پرته وه دغه ټوله دیوالونه و کلي چې په مخ کې د مدینې و د حبشو وې دا پروردګار ورته پورته کړل وای رسول الله داسې دا جنازه د نجاشي لیدله په هغه حبشو کې پرته ول الله اکبر لکه په دربین کې چې ګورې پر کوژک باندې هغه بوټي ولاړې سړی ویني ادې ویني بل څوک یې نشي لیدلی دغه په شپه د معراج چې دی تللی و د مکې شریف او د بیت المقدس په مابین کې یوه میاشت مزل د پښو زیات کم مګر کافران راله یهود پوښتنه ځینې کوي یا قریش چې ته ولاړې معراج ته هغه وایي نو څنګه دی وایي بیت المقدس ته ولاړم داسې د اون پیغمبرانو امام سوم داسې مې د ادابه وتړل بر هغه پر خاندي وایي بیت المقدس خو یعنې بیخي لرې دی ته به رایدلې وې پرون دلې وې څنګه بیا ولاړې بیا را ول څو دروازې دي د بیت المقدس نو رسول الله په دې شپه کې نه دی لیدلی حساب یې نه خو ورغلی دی په ملګري د جبرائیل علیه السلام وایي پروردګار دستي و جبرائیل علیه السلام ټول وزر رفوه بس او وزر چې سره دی کې دا کلي یار دی سوله کوڅه یې جوړه کړې بیت المقدس رسول الله د مکې مکرمې څخه په سترګو لیدي لکه د ایران جامه چې اوس ویني کابل په خشتي ویني پاکستان میمړ جامه ویني داسې ورته کتل ول اوس دروازې دي ول څو کلکلانې دي ول اوس دي ول څو چته دي ول اوس دي ول څرنګې ورکړي ول اوس دي څنګه طرف ته خادا ولاړ د پلانکۍ د دا څه نښانې چې دی ته معلومات ټوله یې نقطه په نقطه ځینې وپوښتلې رسول الله په یوه پرزه کې نه دی ورته خطا دا معجزه ده الله جل جلاله ټوله دا پرته فضا یې ورته خلا کړله داسې ورته خالي کړله ویني هر څه ویني د دې مثال کتاب راوړی دی وایي هر امتي ته چې په قبر کې کښېښول سو پروردګار صورت د محمد رسول الله وښکاره کوي څنګه یې وښکاره کوي روایت ته حدیث داسې راغلی دی وای د قبر څخه چې ونشي در قبر پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټوله مځکه داسې ورته ښکاره کړي تونل یې ورته ښکاره کړي واره ورته وایي چې رب دې څوک دی دی جواب ورکوي دین دې کوم دین دی جواب ورکوي وایي نبي دې کوم نبي دی وایي محمد رسول الله دی دا کړکۍ چې داسې خلاص شي وایي ماذا تقول فی هذا الرجل دغه سړی څوک دی که نیک عمل و هغه یې دستي وپېژنې ځکه د لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې آثار نقشه ده د پر بدن پرته بس وایي هو وایي هغه دغه دی چې نو غږ باندې وشي
چې دا نیک عمله دی او دته و ارام سه تر هغه ساعته پورې چې د قیامت زلزله تېره سوله خلک راپورته کېږي بیا به راپورته کېږي ځه او دا بل چې موږ ښکاره کوي چې بد عملی وایي ما تقول فی هذا رجل په دا سړي کې څه وایي دی ورته وایي دا سړی زه نه پېژنم او نو خو دې نه پېژندی خو دې نه پېژندی خبره خو نو د یو ځایه څه بل ځای ته راته ولاړه شي نو یېروو بیا نه انشاءالله وایي زه نه پېژنم او رښتا وویل نه پېژنم زه هم هم نه پېژنم که ته یې وولې کتاب کې دا راوړي وایي په ورځ د قیامت به رسول الله صلی الله علیه وسلم پر میدان حشر ولاړي او د هر امتي به ورتېرېږي د ده سره به معرفت و ملاقات خو بعضې انسانان به ورتېر شي رسول الله به التفات نه ورته کوي نه به ورته ګوري دا سړی به ورته وایي چې یا رسول الله خو زه ستا امتي یم نو ته ما نه پېژنې هغه وایي رسول الله وایي یا زه دې نه پېژنم وایي نو ولې خو موږ ته علما وویله چې هر پیغمبر دا خپل امتي داسې پېژني لکه خپل پلار چې خپل اولاد هر پلار چې خپل اولاد پېژني د پلار څخه نو زوی نه ورکېږي که په سلو ګټ کې که په زرو نو د دا نبي څه امتي تا څنګه نه وپېژني نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ستی علماو تی ته ډېرې ښې خبرې کړې وې واقعا دغسې ده چې هر نبي خپل امتي داسې پېژني لکه هر پلار چې خپل اولاد پېژني خو هغه معرفت چې دی هغه یو سلوک لري چې څومره یې درودونه پر ما ویلي څومره یې سلوک زما پر سنتو کړی څومره یې سلوک زما پر طریقه صورت و سیرت باندې جوړ کړی هغه په هغه اندازه زه پېژنم ستا یو سیر و صورت زما پر سنت برابر نو زه دې نه پېژنم په نامه که زما امتي ځان ګرځې یا په نامه که ما نبي د ځان ګرځې خو جلا که نه پېژنم نو دغه سړی چې دا په قبر کې ورښکاره سوه چې وایي هغه څوک دی نو دی نه دی چې رسول الله ورته اجروي ځکه دا خو نو یو احترام دی وینې دا لار ورته جوړوي کتاب داسې وایي څه وایه په دې کې وایي نه پېژنم هغه وایي نه پېژنې وایي و نو بس لکه هغه د دربین پیته چې ختم شي بیا نو تکه توره شپه جوړېږي پر ده او په ګرز وعل کېږي چې د خاشخاش د زرو په شان جوړېږي مځکې ته وایي التئمي علیه وایي راځه باندې مځکه باندې راټولېږي او چسپېږي دا اډوکې یې د مالدې په شان مالده کوي د کوفتې په شان یې کوفته کوي نو د دې څخه دا معلومه ده چې نبي علیه الصلاة وسلام ته الله جل جلاله دا معجزه ورکړې وه چې دغه فضا به خلاص وله ورته وینې خالي به سول ده به هغه شی لیدی نو د ده معجزه ده ده و نجاشي باچا ته لمونځ نادي ده ورله راورکوي نجاشي هغه باچا د حبش و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غیبانه ایمان درلودی او اکثر امداد به و ده ته د نجاشي باچا د خوا د حبش د خوا راتلی دین چې دی هغه یمان یعنی یمانی راغلی دی او د حبشو ډېر کومک کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د دوی په طاقت دا دین پورته سوی دی اخر به وایي د دغه حبشو د لاسه دغه مکه نه لیږي خښته په خښته بیا داسې سره غورځوي ښه یې په شو نه ګډېږي بد یې په بدو ګډېږي دا یې لنډه ورته کوي مګر پاتې سو نور شوه هغه غیبانان مونځ نشي زموږ د مذهب فتواو تقواو تقاضا دغه ده که پاچا مړ شي هم یې نشي څوک ورکولی او که هغه مړ شي هم یې نشي ورکولی دا شپه محضر کې چې جنازه کښېښول شوله نارې دي 3 صفه سي 5 صفه سي 7 صفه سي دا نو صحیح ده
اگر چې غیبانان منځ دی غیبانان منځ نشته. نجاشي باچا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غیبانان منځ ورکړ. دا مې درې ده پورې راخیستی دی چې دی دغه باچا و. اول هجرت حبشې ته د اسلام پر بنیاد باندې کړی سوی دی. دا هجرت اولا بولو، دا یې بله. دا خو مشهور دا خو ولاړه مخته دې ښه سي. نبي علیه الصلاة والسلام به هر کال په مکه مکرمه کې یو جوړ د خلکو جوړېدی. څه معنا؟ لکه دا د حج مناسک چې دی په کال کې، داسې په کال کې د مکې شریف یو مناسک درلودی. یو دا و چې پر دې بوتانو بیا طواف کوه. نو مکه شریف کې 380 بوتان پراته وو د مختلفو حاجاتو. نو د وطنو خلک ناجوړان وو، جوړان وو، مسکینان وو، ګدایان وو، ماړه وو، څه شي دا به راتلله پر دې مکه شریف باندې بیا په کال کې یو پلا طواف کوه او د دې بوتانو مسه کېدل وو او لیدل به کول. کم نظرونه چې به یې ایښي وو هغه به یې رارسول. دا یې په کال کې یو موسم درلود. شاعران د دې وطن چې بیا وه هغو بیا دا خاصیت درلودی چې په کال کې بیا کم نعت، شعر، غزل په نامه داسې چې بولي چې دا بیا جوړ کړي وو، دا بیا راوړي د مکې شریفې پر بدن باندې بیا میخ کړي او بس بیا نو هلته ورسره کښلي وو چې یمن، سودان، فلانکی خپل وطن بیا ورسره کښلی وو. دا بیا لکه اوس موږ یو شی وکړو، موږ وایي قندهار یا مثلا کابل، هرات، چمن، کوټه خپل دغه منصوب الهي ځای بیانوو. دوی به هم داسې کوو. بیا به نور خلک وه چې په اصطلاح موږ تاسې سیاسیان بولو یا سیاستدانان بولو، قانوندانان بولو، قانون شناسان. دا بیا علیحده خلک وه. دا بیا پر دغو شاعریو باندې ګرځېدل. بیا به کتابچې ورڅخه وې، قلمونه به وو، بیا به ورته ولاړ ورته کتل بیا چې هلته به د یو نکته ویلې وه، ده به دلته داسې ترجمه کول چې دا فلانکی ماما فلانکي ته وایي، فلانکی دی چشم بکشا، زلف بشکن، جانی من، بحر تسکینی دلی بریانی من. باره بیا ورسره وکښلول و د دې څه نوم د علي جوړ سو. د علي نوم هم جین جوړېږي وینې د دې بیانه سه چې چشم بکشا، زلف بشکن، جانی من، بحر تسکینی دلی بریانی من. دا یو ماما ده، لاندې بیا ورته وکښلوله علي، یعنی نوم د علي چې دلته راوستلی دی. هغه خو په فلانکی دولت کښلی و، ده به ورته کښېښول چې سوریه. زه بیا د سوریې والا یم، ستا شعر مې دا دی در ترجمه کوي. بس دغسې مقابلې یې سره کولې. داسې بیانونه یې کول څو چې بیا دا هم راځي چې بیا یو څه زمانه د اسلام دوره تېرېږي، بیا نبي علیه الصلاة والسلام و حضرت علي صاحب ته وایي چې ته دغه انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا صورت ولیکه، سږ کال یې پر موسم په مکه مکرمه وځلوه. دا بیا وروسته خبره ده، نه بیا راځي. بیا حضرت علي صاحب هغه صورت کاږي، پر مکه مکرمه یې میخیي. بیا دا شاید ورسره کاږي چې قرآن الکریم، اسلام قرآن الکریم دا ورسره کاږي چې دا بیا د اسلام دغه دی صورت دی او د قرآن کریم صورت دی. بس بیا د دې څه چې دنیا قانون شناسانو، سیاست شناسان ورته درېږي، ترجمه نشي کولی چې دا کوثر څه ته وایي، ابتر څه ته وایي، وانحر څه ته وایي. کوثر حوض دی، نحر حلالیدل دي، ابتر لیونتوب دی. اوس نو د دغو
کلماتو مناسبت څنګه دی سره د دې څه څه شي جوړیږي نو ابتر انحر او کوثر ټول ورته عاجزه دي داسې هم نه دي چې ځان ونې سم کولی یا نو ورته میخ دي نو سپون نه ورته ولاړ دي یوه ورځ دوې ورځې درې ورځې دوی ورته ګرځي نشي ترجمه کولی بیا اخر څه کاږي ورته لاندې ورته کاږي وای ان هو قول البشر نه دی دا قول د انسان نه دی که د انسان یو قول وای زموږ څه نشو پاتېدلی موږ دومره رسېدلي خلک ولكن كلام الله ولكن كلام الخالق المقتدر دا کلام د هغه خدای دی د هغه خالق دی چې هغه د هر څه قدرت لري حجت یې وکړي د دغه عجز په وجه سره چې دوی و قرآن ته عاجزه سوله او د بنده کلام یې نه وبالي د خدای کلام یې وبالي حق تعالی جل جلاله د دې ټولو په نصیبه ایمان ورله ورکړي ټوله وایي مسلمانان سوله ول دا که دی وایي چې یا شعر وایي یا سحر وایي جادو وایي یا یو ماما وایي یو نعت وایي یو بیت وایي زموږ چې د مرغه په غاړه ځړېدی خدای شاید کتللی وایي دا چې وایي علم اولادی در جهل یعنی علم چې سړی وکړي دا اولادی در بې علمۍ ولو کان سحرا که څوم علم د جادو زده کې لا ښه دی که نه د جادو علم ګناه لري بیا هم در دې بې علمه ښه دی ولې د موسی علیه صلات وسلام په وخت کې دا جادوګران عالمان و که نه وه در دې نورو ټولو د مخه دی ایمان راوړي په مکه شریف کې هم در دې نورو خلکو د مخه دا خلکو ایمان راوړي ځکه پوه سوی چې دا د خدای کلام دی نو علم وی اولاد در جهل ولو کان سحرا نو دا خو بیا د بیا بیان دی نبی علیه صلات وسلام د دغه اتیاو کسو د هجرت بعد وحبش ته چې ولاړله دی راولاړ سو د دا موسم چې د مکې مکرمې د خلکو دی په دې موسم کې اعلان وکړي ناره یې وکړه ول خلکو د مختلفو وطنو دا راټول سوي یاست څوک به په تئ کې ما قبول کړي چې زه هجرت ور وکړم زما خپل قوم پر اسلام ناراضه دی پر قرآن ناراضه دی پر ایمان ناراضه دی او زه د خدای پیغمبر یم څوک به مې قبول کړي هېچا رانکړه ځکه اکثره وطنونه د دا قریش څخه بیرېدل چې دا ډېر بد خلک دي یو غلط خلک دي په دې کې داسې جهالت ډېرو چې کتاب وایي ژوندۍ ژوندۍ لوڼې به په ګورو ښخولې په قبرو کې څانانو ته به ورغورځولې حتی داسې کتاب راوړي دي وایي پښه به یې وغورځولې یا لاس ول څوک به ټول کړي هغه ول ټول یې کول نه ټولم په ساتل به یې داسې ووایي نه ده پرېښوئ نه هغه ټولوئ ته ورته وګوره تر دغه اندازې چې په ټولو دولتو کې به دا پیټۍ د ریاستو ایښول کېدلې مکې مکرمې ته یې نه راستوله ول دا اهل د دې نه دي چې سړی ګرستر باچي دغسې خلک د دې خپل جهالت و ناپوهي هېچا رسول الله پاتې سو بل کال یې بیا ځان عرض کوي ول خلکو څوک ما قبلولی شي هېچا یعنې هېڅوک نه ورته وایي چې ما له راسه زه دې قبلوم یا رانه دریم کال چې راغللی چې الله جل جلاله یې په نامه د سابقونو د اولونو یادوي سابق معنا د مخه اول د واره چې اوس د ده څه یو مقتدا او رهبر جوړېږي هغه خدای تعالی جل جلاله د ده مدینې منورې د خلکو نصیبه وکړله دلته نو دا معنا بیا په مابین کې چې دا راځي 12 کسه
فرض که 12 کس دا عقبه بولی یو بندی شاید مشخونو نه دی لیدلی چې د مکې مکرمې او د مدینې په مابین کې به مدني طرف ته ورڅرمي یا خو یو غر دی د بند عقبه بولی لکه اوس دا زموږ پخوا کې په کندهار کې مانا کوتلي مورچا و مانا دا کوتلي مورچا یې بولله دا یو لار و پر دې باندې اوښتې و مانا بل د بابا صاحب بند یې بالۍ پر دې باندې داسې بندونه دا حقبه یې بله دغه حقبه کې دا 12 کسه تقریبا چې راغلي دي موسم ته رسول الله بیا اعلان وکړي چا غږ نه وکړي په دوی کې یوه ځان بیا پټ ورسره میلاو کړي هغه یې ورته ورته نارې ویې او څوک جواب نه درکوي ستا تصدیق نه کوي نشي کولی چې د شپې ماښام دغه بند ته ځان موږ څه ملګري مشوره سره کړې ده دا دوی په مدینه منوره کې مشوره کړې وه چې دا 2 کاله کېږي خو دا سړی غږ وکړي څوک جواب نه ورکوي څو در څو به داسې مړې سترګې ولاړې راسئ چې یو خبرې ورسره وکړو که چیرې زموږ پر طبیعت باندې دا د ده راتګ برابر سو نو باره به اجازه ورکړو بس نه بیا چې کفارو د مکې وسول هغه وسول ګورې دا هم داسې دا د میلمه کیسه ده لکه اوس د افغانستان خلک نه دي دا طالبان ټوله پر دغه یوه اسامه باندې ورته ناست وایي دا یو میلمه دی راغلی دی اسلام یې راوړی دی اسلام غواړي امن غواړي ارام غواړي چین غواړي سکون غواړي د دې خاورې خالي کېدل غواړي د کفر څخه ولې یو بل دولت ته د کفرستان نه ولاړي چې د اسلام پر دولتو را روان سو او د اسلام په دولت کې بیا د دغه دولت وغاړه ته لاس ور واچوي بس یو پناه د یو مرغۍ کستی په یاد پخوا دا سپین سري و سپین ږیري داسې ښه خلک وو چې مرغۍ به په کوډل ننوتله یا د باران څه یا د شي نه څخه موږ په خپله لیدلي دي چې دا کوچني به ونیوله دغه مور و پلار و د انا و نیکه به ځان د دې مځکې د یقین دا مرغۍ چې مړه سوې وی لکه سړی چې مړ وی په دې کور کې دوغنده پرته دوغنده پرده رانه په پیسو یې هم جینې رانیوله په شو کالو کالي به در وکړم او خولۍ به در جوړه کړم پر صدرې به ګلان در وکړم خو دا مرغۍ راکړه دا ول ننواچې په دې کور راننوتلې د هغه مرغۍ به د دې کوچني د لاسه کښله چې نور یې سل وژلي وای په طلاق یې نیولي وای باکې نه پکاوي دا د دې خلکو په یاد ده مګر دغه مرغۍ چې ننواچې په کور راننوتلې یا په کوډل یا په دې کږدۍ دا یې نه یې لګوي د چا په لاس کې دا بیا د لاسه جینې کښله داسې بیا یې لا کړې بس ننواچې نو یو بشر چې ننواتی راغلی او بل ورته وایي رایه نو دا شان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و دا کیسې ته ګورئ قرآن خو د هر شي سمپل دی دغه بیان یې راخستی دی اوس د دغه قرآن و دې قیسې ته ګورئ چې دغه ډول دا اسلام وار د واره پر دغه بنیاد باندې شروع سوی دی اوس ګورئ رسول الله نارې وایي هېڅوک غږ نه کوي دا دی اوس ګورئ په غره کې په پټه په نیمه شپه کې مجلس ورسره کېږي نو به دی و ابوبکر صدیق صاحب بیا نو په تیاره کې په جهاز کې ورځي که به پر یو ځینکړي آس باندې ورځي مخلوق به لاس پر نام ورته ولاړ دی به په پټه د کافرانو په غلا په غار د غره نه نوځي بیا به د یو کاروان ملګري کېږي بیا به نو ځي په څه تکلیف و زحمت به په مدینه منوره کې دی دا شپې تېروي لکه دا اسامه بن لادن چې په کومو غرو په کومو ګوګو په کومو ګوګلیانو کې تېروي اسلام داسې غریب پیدا سوی دی رسول الله وویل ثم یعود غریبا والبرته به بیا په اخر کې دا اسلام او د اسلام والا داسې غریبان و غربا جنې جوړېږي اسلام خوا او اسلام خوښه به داسې غربا
نو دغه دی دې سړي ورته وویله چې زموږ سره نن شپه یا سبا شپه په دغه بند کې موږ درته ناست یو ته ملاقات وکړه ته څه شرایط لرې ول سید بیا نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورغلی دې ته بیعت العقبه الثانیه وایي دغه یا بس په دې بند کې په دې غره کې سره کښېنستل خبرې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خپل بیانات ټول ورته وکړل چې زما دغسې اسلام دی دغسې مې قانون دی دغسې وایم هغه د الله جل جلاله پیغام او د الله د وحدانیت کلمه یې ورته